محمود غزنوی یو عظیم انسان په کابل کې تیر شوی دی، یو عظیم انسان، ډېر لوی سړی یو لېږل چې یو غلام راته والېږي، چې لاړه غلام یې واغستو، داسې غلام یې واغستو چې ټوپۍ نه یې باتی وتې وي، اشلېدلې غوندې چیرډۍ په سر پرته وه، د کمیس لستوڼي ټول سولیدلي او شلېدلي وو، تنه یې پاتې وه، د کېړو پوندې ټولې سولیدلې وې، پنج یې پاتې واغستو او راوست. محمود غزنوي چې ورته وکته او ورځ دوه کې د هغه خوی خصلت وکتو نو پې مین شو. حکم یې وکړو چې شاهي حمام ته یې بوځئ، ویې لمبوئ او شاهي لباس ور واغوندوئ. شاهي لباس یې ور واغوستو او محمود غزنوي راوستو، ځان سره یې په تخت کې هغه جامې چې په کومو کې دی غلام او خرڅېدو، هغه ایاز په بکس کې ایښې وې، سهار به یې پرانیستو، جامو ته به یې داسې وکته، بیا به لاړو د بادشاه خواته. وزیرانو پې شکایت وکړو د نورو کوڅه ډبو، شکایت یې پې وکړو چې د ایاز ټول لال و جواهرات پټ کړي دي د بادشاه په دې بکس کې، او تالی ورته لګولې. بادشاه ورته ویل ایازه دا دې څه کړي؟ وی دی دا کنجي په خپل لاس والا او دا بکس پرانی. بادشاه کنجي واغسته چې بکس یې پرانیستو، زړه ټوپۍ او زوړ پرتوګ او زوړ کمیس پکې پروتو، نور څه پکې نو. ویل دا ولې؟ وی جي زه هر سهار دې ته ګورم چې ایازه یو ورځ داسې م وه چې تا دا لباس اغوستی و، نن د شاهي لباس اغوستی او بادشاه سره په تخت ناستې، نو دې ته ځکه وګورم چې ستا په تخت ناسته چرته غرور راکې رانه ولي. خلک دغه اوس وای نه څه دغه دی. خیر خبره دا وه چې دا محمود غزنوي دی، دې پورې مې درته وایي چې بادشاهان به ستاسو خپو ته راځي. په هندوستان باندې چې حمله وکړه، چا ورته ووایي چې دلته یو ملا دی، یو ملا دی او ډېر لوی مریدانی دي، او بادشاه ورته ویل ورشئ رایولئ. دا ملا نوم مولانا ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه، ډېر لوی فقیه مجتهد انسان. ویل بادشاه دې غواړي. هغه ورته ویل زه خپل کار کوه، زما بادشاهانو سره څه کار، ځه. بیا جواب ورغی چې بادشاه دې غواړي. ویل زه نه ځمه. بادشاه ورته ولیکل چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوئ، د بادشاه اطاعت کوئ، ته څنګه نه راځې زما په حکم؟ ابوالحسن خرقاني ورته دا کاغذ په شا ولیکل چې په دې آیات کې ترتیب دی محموده، ته پې پوهېږې نه، اول اطیعوا الله دی، بیا اطیعوا الرسول دی، په دویمه درجه کې درېمه کې اولو الامر دی. نو زه د خدای د بندګۍ نم لا اوزګار نه یم، مخکې رسول پاتې دی، نو ته خو درېمه درجه کې ستا اطاعت څنګه وکم؟ دا خط بادشاہ ته ورولې چې محمود غزنوي ته خط راغی، حیران شو. ویل زه په خپله ورځم. اوس چې بادشاه جواب وکړي مونږ پسې چې ملا صاحب وزیر اعلی صاحب دې غواړي، الله بیا په ګومنځو پسې ګرځم چې په کم برش ګیره برش کم، کم ریګمال په ځانو مګم، وزیر اعلی صاحب غوښته یا وزیر اوقاف صاحب غوښته. وزیر اوقاف کې څه دي؟ خو د غلو پنډېری دی، دا د سود د زکات پیسې دي، ورسره نور ورسره څه شی دی؟ اوس ابوالحسن به زه کوم ځای نه پیدا کوم او محمود غزنوي به کوم ځای نه پیدا کوم؟ وہی نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ غزنوی میں مزہ رہا،
न वो खम है जुल्फे अयाज में, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां। नागा महमूद गजनवी पाते शवे न दायास पर जुल्फो क्या गा कोगवाले, न पाइशक क्या गा गर्मी पाते शवे दा, और न पा हुसन की आगा नाजो नजाकत पाती चूक दी। गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए लल्लू बठेरे रह गए। खमड़शू कदू करेला और ललवान हो दगा जमुन मशरान दी और दा जमुन कशरा दापा